دینیچ خالی راشي خبره داسې ده چې دلته به ګرځېله راغلي یو د ټیپ بال میشتې ما خو بالینګ هېڅ خوند نه دی اخیست 15 دانې مې اوټ کړه د روپۍ خوند یې لا نه دی کړی 15 چکې را کړي وای زه خوشحاله وم نه د اوټېده او دلته زما یو اکا زوی وایي ته زما ویډیو جوړه کړه زه ټکا یوه دې هم نه وویله د دی شه په خوند راته وویل ما ښه کیمره ورته سیټ کړه هغه واچیشه یا اصل کې زه هلته ما تا ته وویل به د چکې موډ وه ما 15 وکټه واخیستلو د روپۍ خوند یې لا نه دی کړی و ایم بولډ مې کړو ګرده 15 چکې را کړي لا خوند بیا کړی آغا صاحب ډېر شان لګولي دي دغه به تاسو وینم دا پنکه ده دغه چلیږي هی ګورې دا دی دومره شان هر څه کې شته د ضرورت هر شی د کور دی واچې شه سوانه به نو نه ایښي شه راځه پسې وګرځو دا ګورې خدایه څنګه سو کار اوس دا آغا صاحب ای پیاز بیا چیز دپاره یې آغا صاحب ژړې دپاره دا ګورې اشی دا شی مې ډېر ټیم بعد ویل ای چیز دپاره ایشتی آغا صاحب های دغه یې شان دي هغه غټې تسبیح دې څه کړې هغه ښه خوند کوي اکا زه ته هم یو دم هم که په ځان کیف ور ولاړ شي زموږ په موږ یې خوشبیانې بوی کړې هغه ډېرې دغه هو هغه خوشبي ډېره خوند کولی دا واخه دا به یو څاښ نه دی ورشه ته هم یو تعویض یې واخله ولاړ شه ورشه ته هم یو تعویض یې واخله که نه وي ناجوړه اوس د دې څه ولاړ شي ناجوړه بس دا وګورې دا ګورې سید محترم عبدالرحمن آغا کلندري نو که تاسو ماره ناجوړي درلودله بس بیا د لې راسي رور انشاءالله سره ناجوړي د الله په فضل باندې دی به د هغه علاج درکوي دا ګورې دا دا وګورې دا خوشبیانې دي خوشبیانې ګرده پخواني شان ورسې څه شلم بیا راوړه یاره دا ګورې دا ایوارډ هم ورمیلاو شوی دی هر شی کې شته نو که تاسو هم وروره کاره ناجوړي درلودلې انشاءالله د لې راسي د الله په فضل سره هر علاج ناجوړي به ستاسو د لې حل کېږي چېره ناجوړي مې زه د پیسو ناجوړي لرم هغه علاج د ده سره نشته پیسو علاج در سره دی هغه څه هی که زه د پیسو ناجوړي لرم پیسو ناجوړي در سره ده هغه څه زه د پیسو ناجوړي لرم پیسو نو بس کار او ناروغي او تاسو انشاءالله راسي د الله په فضل سره د دې به ستاسو علاج کېږي څنګه اکا زه هر ځای ناستې سر ځای پیری میری جنمن کاره ناجوړي به د دې ځانونه څه وایي هغه صاحب ولې دم چودر باندې کوي زه تر باغ پاتې ته یې ویل دی خبر مبر نسته بس خالي هغه جان کې ناست چیش نسته؟ قبر شاید مزار خو نسته مزار خو نه مین ځای هلته بل ځای دا خلک بیا دا وایي چې مسیار دلته مزار دی اشای څنګه ډېره خوشبو دی هغه صاحب ونه دا خالي دی دا بیا ته کې وراچه خوشبو کې وراچه
یه وزا خیلی داره ای مالګه د کوم دي نسوار دپاره به خوشبو نه وي در سره ها ای هګۍ د چی د پاره دا چې ښه خوشبو راوښه چې نسوار ته ورسي وا څنګه ده د نسوار موږ د نسوارو کار دی ها دا کې د ښه ضروره خوشبو راوښه هغه ته ورچو لکه و د لونګ چې کوم دي دا هم خلک نسوار ته وړي هغه سب خالي د ناجوړي علاج ته دي یا بابا ما خالی ورور نه نه دا خوشبیانې چې برای وسنګ سوی سم برابر علاج برابر سو د خوشبیانې چې دا کوم ورای دا ورور دا په عقیده راولاړ شوی دی که نسو جوړ زیپور کوم څنګه کی ده بل دا یو عقیده م غواړي دا یقین غواړي یقین و د دې یقین نه دی سم ده دا سړی نه دی دا څه تراویح کولې بله ورځ د خنجر بیان اورېدلی بیان چې اورېدلی دي هلک تراویح کوي هلک ولې بیان باندې ساتنه کوي